دوستانو سلامونه او ښې چارې. غواړم چې یو رقم ناشته جوړه کړم چې دلته په ناروې کې ورته بولر وایي. البته ځینو دوستانو راته پیغامونه او مسیجونه پرېښي دي چې یوه نړۍ مننه، ډېره خوشحاله شوم چې تاسو د ما ویډیوګانې او پخلي تعقیبوئ. زه هر کله لیدونکو، زه هر کله ستاسو پیشنهادو ته، نیوکو ته او فرمایشو ته سترګې په لاره یم او په درنه سترګه ورته ګورم. بعضو دوستانو راته لیکلي دي ستاسو داسې خواړه جوړوي چې په داش کې پخېږي او دلته په افغانستان کې له داشه موږ استفاده نه کوو، نو تاسو ولې افغاني خوراکونه نه جوړوئ؟ لیدونکو، زه ستاسو دا نظر ته احترام لرم او د ما خپل هدف هم همدا دی چې افغاني خوراکونه جوړ کړم او پاخه کړم. او حتی زه غواړم چې د ما تجربه یو څه ډېره سي په د ایډیټ او فلمبرداري کې، چې دا د ما اوله تجربه ده. زه غواړم په نرویژي ژبه باندې افغاني خوراکونه ویډیوګانې جوړې کړم چې اروپایان هم د موږ له خوړو نه استفاده وکړي او ویې پیژني. خو د ما اوس تجربه ډېره کمه ده، دا ایډیټ او فلمبرداري دا ټوله زه په خپله کوم. نو یو څه تاسې له ما سره ساړه خورئ او حوصله وکړئ. په آینده کې د ما هدف هم دا ده او زه به تاسو ته ډېر اقتصادي او خوندور پخلي په دې ویډیوګانو کې در وښوم. لیدونکو، دې ناشتې ته یموږ پکار دي 250 ګرامه اوړه، 100 ګرامه بوره، 100 ګرامه کوچ، 4.5 دسیلیتره شیدې، یو پاکټ هم خمیره، یوه نیمه قاشقه هم مالګه چې د چای خوړلو قاشقه، او هیل او ورسره ممیز او یوه هګۍ. وړۍ زه تاسو ته په لاس باندې جوړوم، که څوک ماشین لري د وړو په ماشین کې هم وړه لندولی شئ، خو زه بیا په لاس باندې تاسو ته جوړ کړم چون بعضې خلک ماشین نه غواړي چې له ماشین استفاده وکړي. او نن غواړم چې دا رقم ناشته چې نن جوړوم دا د افغانانو لپاره چې په اروپا کې د خصوصا مسافرو لپاره چې د روزي مبارکې میاشت ده، نو پیشنمي لپاره دوی ښه ده چې له چای سره له شیدو سره دوی پیشنمي کې همدا کلچې پخې کړي او ویې خوري. لومړی به دا کوچ چې د اشپزخانې په حرارت باندې نرم سوي دي، دا کوچ به له وړو سره اوس به د ممیز ور واچوم. او لیدونکو، په شیدې کې ما خمیر مایه، بوره او لږ څه مالګه او هیل واچول او ومې ښورول. نو دا به اوس ورته دې سره به لږ داسې ور اچوم. وړۍ ګورې ټوله یو لاس شلې پاسته راغلل. اوس به نو تقریبا د 1 ساعت 1.5 ساعت په مخه به ږدو او پس له هغه به په یو ګرم ځای کې کېږدوئ، ډېر به ښه وي چې څومره یې اوړه زیات وپړسېږي ښه ده. ښه ګرم به یې پټوو او د 1 ساعت په مخه به پرېږدو. پس له 1 ساعته به بیا ځینې بولر جوړوو. یو ساعت پس به بیا جوړوو. اوړه هم دومره ښه کښلې وپړسېدل، ډېر زیات ښه راغلل. تقریبا 1 ساعت ما ایښي ول چې خمیره شي. ګورئ دومره ښه یو لاس ډېر زیات ښه. دلته لږ څه اوړه واچوو. لیدونکو، اوس به داسې کوو، ډېر اسانه میز باندې دم بولر. البته قالب مې غوړ کړی ده، مخکې نه مې غوړ کړو، په غوړ قالب کې به یې کېږدم
او دا ټول څه جوړ کړم قالب کې کېږدم بیا هم تقریبا نیم ساعت باید بیا پرېږدو چې وپړسېږي پس له نیم ساعته بیا به یوه دانه هګۍ ماته کړم او په سر به یې ومسې رنګ یې برسېره ښایسته است لیدونکو دا تقریبا نیم ساعت مې پرېښودی چې د یو څه وپړسېږي اوس تو هګۍ مې حل کړې ده یوه هګۍ او په سر باندې یې ورتوم اوس به په داش کې کېږدم او د داش مې مخکې لګولی و ګرم ده او اوس به نو د داش درجه لږ څه کمه کړمه فکر کوم 200 به ښایي لیدونکو ناشته خلاصه سوه جوړه مې کړه ډېر زیات له رنګه هم خوندور ښکارېږي او مزه یې هم ډېره زیاته ښه ده ډېر ښه پاسته وګورئ څنګه ښه رنګ یې ده ګوره څومره ښه ډېر زیات بیخي داسې لکه منځ یې داسې ورقې ښه پاسته او ډېر خوندور خدای دې زما دا ویډیو هم تاسو خوښه سوي لیدونکو او بله ویډیو هم بیا هم درته وایم تاسو ماته خپل پیشنهادات او فرمایشونه ولیکئ زه به هغه شی تاسو ته وړاندې کړم تر بلې خپرونې پورې تر بلې ویډیو خدای په امان روغ جوړ